د موسمیاتي بدلونونو اثرات کمولو لپاره د شخصي خیر ښېګړې سازمان لخوا د بوټو کرلو د مهم پرانېسته چارسدې په باچاخان پوهنتون کې وکړی شوه. په دغه مهم کې به د چارسدې په بیلابیلو سیمو کې 10,000 نه زیات بوټي کرل کېږي چې پکې به میوهدار بوټي هم وي د کومو چې به پوره هسمانه کولی شي. په ټول پاکستان کې د 1 کروړ پلانټیشن یو مهم لانچ کړی دی چې په هغې کې د 15 لاک نه زیات ونې به دلته KPK کې موږ کرو. نن د هغې یو اناګوریشن دی دلته باچاخان یونېورسټۍ نه موږ سټارټ اخیستی دی او دلته د الخدمت فاونډیشن د 500 نه زیات رضاکار زموږ دلته چې کوم سټوډنټس دي ولنټیر دي دا راغلي دلته په دې کې حصه لي او 10,000 ونې به دلته انشاءالله موږ مختلف قسم چې پای کې به فروټ هم وي او داسې نور هم مختلف قسم ونې دا کرو. بنیادي مقصد هم دا دی چې دا وطن زموږ ښکلی شي، صفا شي، کلین شي، ګرین شي. خپل چاپېرچل د موسمیاتي بدلونونو نه بچ ساتلو لپاره دغه مهم پیل کړی شوی دی. د مهم مقصد د بوټو کرلو په ذریعه د انسانیت خدمت کول دي. کلایمټ چینج ډیر زیات مطلب افیکټ کوي مونږ باندې. دلته چې اوس څومره لاست ییر څومره ګرمي وه هغې نه اوس زیاته ګرمي ده. ایون دلته اوس هم خو دې افیکټ به دا وي چې لایک ایون یو بوټی مونږ وکرو که نه د هغې لانګ ټرم افیکټ ډیر زیات ښه وي انوایرمنټ باندې. نو مونږ دلته 10,000 بوټي کرو او دې به ډیر ښه افیکټ وي مونږ ته فیوچر جنریشن دپاره. د بوټو کرلو دا مهم د محکمه ځنګلات په مرسته پیل کړی شوی دی. د یاد محکمې مشر سکرټر وایي د بلین ټری سونامي پراجیکټ د کامیابېدو نه وروسته نور هیوادونه هم پانګې راکوي چې د زیاتو بوټو کر وکړی شي. اوس پورې جرمن ګورنمنټ زموږ هغې مشهور و چې هغه اوس پورې تقریبا 43 میلیون یورو موږ ته راکړی دی او نور ګورنمنټس چې هم موږ ته اپروچ کوي چې هغه داسې نه وي چې پیسې هسې به فی سبیل الله څوک هم نه ورکوي تاسو ته. خلک ډېر هوښیار دی. هغه چې راځي مخکې د سیټلایټ نه امیجري اخلي هغې نه پس چې ګراوند ټروتینګ کوي هغې نه پس موږ ته دغه کوي فنډینګ کوي. په بیلابیلو موسمونو کې د بوټو کرلو مهمونو لپاره د سیکټري ځنګلات د وینا تر مخه دوی سره 14 میلیونه بوټي شتون لري کوم چې به د کر دپاره ولس ته ویډیا ورکول کېږي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، چارسده.